کوربه د کور ښځو ته نقل کوي، مېلمه یوازې په کوټې کې ناست دی. ځئ خو د خسر کور ته نو ور یې وړې، لس منه هر شی ګوڼې ته واچوي. بس خدای سړی نه کړلې، هغو کوښښ کړی و، نه د بابا مشکل دی نه د ادې مشکل دی، د ولسمل مشوره کېدای سي خوښه مو سي، مېلمه د ورځې ښه دی، مېلمه د شپې مشکل دی. ټوله کلي ته دې ډم دی اچولی، ډېر مزیر یې په دا وچه ډوکان. زما د ګران واده یې راوړې په ټکانو، څنګه یاست د نادالي مجردانو، چې نه دې زنګ راځي او نه دې میسیجونه راځي، خاورې ایرې به هره شپه ماته خوبونه راځي. په هغه ورځ دې بیا د زړه درزا ته ونڅېږي، چې زما واده وړي او په ما پسې دې ورونه راځي. په هغه ورځ دې بیا د زړه درزا ته ونڅېږي، چې زما واده وړي او په ما پسې دې ورونه راځي. که ضرورت سو زما پر مینې او ستا شک پیدا سو، خولې ته مې شل رقمه نوي قسمونه راځي. پخوا به ښه و په اوبو کې به مڼې راتللې، چې تا پرې ایښې یم اوس هره ورځ بلګونه راځي. مننه. پخوا به ښه و په اوبو کې به مڼې راتللې، چې تا پرې ایښې یم اوس هره ورځ بلګونه راځي. زما زیارت یې و بغل ته ښه په مینه جوړ کړئ، پر کومه لاره چې د ښکلو کتارونه راځي. زه یې د زړه په غوږو اورم او خوند ترې اخلم، پر هر ادرس چې ولسمله ستا بیتونه راځي. خپلواک مولوي صاحب د ماتو نړېدلو دیوالونو شاته ناست یم، غریب یم د ډېرو قدرتونو شاته ناست یم. د شا لخوا ګزار کېدای سي زه یې سم په نښه، په دې خاطر خو ځکه خپل د وړونو شاته ناست یم. راغلی په میله یم د ملګرو په غوښتنه، بلد نه یم د ښار په عادتونو شاته ناست یم. راغلی په میله یم د ملګرو په غوښتنه، بلد نه یم د ښار په عادتونو شاته ناست یم. ولس ته د یوې خبرې توان نه لرم، ځکه ځواني مې تېره کړې په دردونو شاته ناست یم. لوستل دا ستا د شعر یو څه وخت غواړي ولسمله، زه خپله د اکثره کتابونو شاته ناست یم. که غواړئ جوړ مو سي هېواد راولئ، بېرته دوهم ځلې ارماد راولئ. که په واده کې مردارۍ جوړوئ، نو الاداد و مولادات راولئ. که په واده کې مردارۍ جوړوئ، نو الاداد و مولادات راولئ. زه به خپل امن ورته وستایم، د سرای و شاته خلیلزاد راولئ. زه به خپل امن ورته وستایم، د سرای و شاته خلیلزاد راولئ. د ولسمل دا یو ارمان پوره کړئ، خپل ماشومانو پر سواد راولئ. زما د ګران واده یې راوړئ په ټکانو، څنګه یاست د لښکرګاه مجردانو. زما د ګران واده یې راوړئ په ټکانو، څنګه یاست د نادالي مجردانو. مېلمانه دي چې خوابدي درنه نسي، ګپې مه کوئ هالکو پر خیښانو. ته زکام یې ستا پر پزه باندې، ځکه ښاروالي یې جوړه کړې د مچانو. ته زکام یې ستا پر پزه باندې، ځکه ښاروالي یې جوړه کړې د مچانو. پر صحرا باندې نامیان یې ښه تکړه، کنې موږ سره بېدېږو په سوکانو. صابر حقاني صاحب چیرې؟ ټوله کلي ته دې ډم دی اچولی، ډېر مزیر یې په دا وچه ډوکانو. ټوله کلي ته دې ډم دی اچولی، ډېر مزیر یې په دا وچو هډوکانو. خپل همزولي مو پیدا کړئ په مجلس کې، د کوچنیانو سره مخ شنئ صوفیانو. خپلواک مولوي صاحب خپل همزولي مو پیدا کړئ په مجلس کې، د کوچنیانو سره مخ شنئ صوفیانو. مهاجر مولوي صاحب تاسو ښه یاست، وظیفې مو ښه درنې دي، ولسمل بیا انضباطي د چرګانو. نمرود زخمي دی په کوڅې کې ناست دی، پیر اول پټ په مامتي کې ناست دی. زما خو د شرمه پزه ورژېدل، زوی خپل د پلار په مرکې کې ناست دی. مننه. زما خو د شرمه پزه ورژېدل، زوی خپل د پلار په مرکې کې ناست دی. کوربه د کور ښځو ته نقل کوي، مېلمه یوازې په کوټې کې ناست دی. کوربه د کور ښځو ته نقل کوي، مېلمه یوازې په کوټې کې ناست دی. وروڼه یې ټوله په لوکسل کې ولاړل، زم خوارکی په سراچې کې ناست دی. وروڼه یې ټوله په لوکسل کې ولاړل، زم خوارکی په سراچې کې ناست دی. داسې تک ژړ دی بالا څه ووایم، څوک شوی مړي په رخشې کې ناست دی.
مننه داسې تک ژړ دی بالا څه ووایم څوک چې وایي مړی په رپشې کې ناست دی ولسمال درغلی ټکټر چلوي رویبار یې شاته په ټیلې کې ناست دی بس دی ولی شاهکار صاحب تا چې پټکی ګونۍ ته واچوئ زما زړه دې نیمۍ ګونۍ ته واچوئ تا که په خریانو ټیاله ډکه کړل ما خپل مسۍ ګونۍ ته واچوئ سوله یې پر ځای باندې راوپاشئ جنګ همیشنۍ ګونۍ ته واچوئ زوی خو د خسر کور ته نو ور یوړې لس منه هر شی ګونۍ ته واچوئ زوی خو د خسر کور ته نو ور یوړې لس منه هر شی ګونۍ ته واچوئ دا ور ولسمل ورپکښې کښېنوئ بل ور یې نیکۍ ګونۍ ته واچوئ زما اشنایي خلکو ته مازې په دې مشکل دی ښکلې ځواني لرمه صرف د پیسې مشکل دی د تلویزیون پر پرده خوارکي وژړله منګل ډېر ښه سړی دی خاص د نغمې مشکل دی د تلویزیون پر پرده خوارکي وژړله منګل ډېر ښه سړی دی خاص د نغمې مشکل دی د متحل په کور کې د ښځو جنګ شروع دی د مجرد په کور کې بیا د کوزدي مشکل دی د متحل په کور کې د ښځو جنګ شروع دی د مجرد په کور کې بیا د کوزدي مشکل دی ځکه د زړه رنځور یم بده خبره نه ده ته بیا پر نس مین یې ستا د معدې مشکل دی ځکه د زړه رنځور یم بده خبره نه ده ته بیا پر نس مین یې ستا د معدې مشکل دی کچاکبري هوسا ده چې پر دښتو چلیږي خو چې په غلا جلبۍ پورته راوړي مشکل دی بس خدای سړی نه کړلې هغو کوښښ کړی و نه د بابا مشکل دی نه د ادې مشکل دی د ولسمل مشوره کېدای سي خوښه مو سي میلمه د ورځې ښه دی میلمه د شپې مشکل دی